د جهان نیوز درنو لیدونکو سلامونه، ستړي مشئ. د اوسپنې پټلۍ اداره وایي تېره اونۍ کې یې له 70,000 ټنه ډېر انتقالات شوي دي. د اوسپنې پټلۍ ادارې په خپره کړې خبرپاڼه کې ویلي چې 55,000 ټنه توکي یې د حیرتان بندر، 8,000 ټنه یې له قینې، 7,000 ټنه یې له تورغونډۍ او دغه راز له 1,200 ټنه ډېر یې له خواف هرات بندر له لارې انتقال کړي دي. د اوسپنې پټلۍ ادارې مسؤلین وایي چې د خواف هرات د اوسپنې پټلۍ د درېیمې برخې د فعاله کېدو ګټې اخیستنې وروسته شاوخوا 10,000 مټریکه ټنه واردات شوي دي. د مسؤلینو په خبره د یادې پټلۍ له لارې 1,100 مټریکه ټنه د تالاک ډبرې ترکیې ته نوي صادرات پیل کړي. د دوی په خبره په ایران کې د ګمرکي چارو تر بشپړېدو وروسته به دغه ډبرې ترکیې ته ورسیږي. درنو لیدونکو، که زموږ له چینل سره تازه یوځای شوي یاست، هیله ده د نورو مطالبو لپاره زموږ چینل هم سبسکرایب کړئ. له ملتیا مو مننه. ښه وخت ښې شوې.